د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو اوریدونکو او همداشان پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب باندې زموږ ګرانو کتونکو د اریوب ځاځي ولسوالۍ څخه مو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تمه ده چې روغ او جوړ به یاست. د ډیریو ملګرو عابد صاحب غوښتنه دا وه چې تبسم صاحب سره بتمن یو بانډار جوړوی پاچا صاحب، نو دا د تبسم صاحب مو په خپل دکان کې دلته را پیدا کړ. ډیر زیات خوشحاله یو چې له ده سره یو او د دې ترڅنګ زموږ د ګران ملګري محمد الله غفورزي بیا نو خاصه غوښتنه وه چې حتما به ورځئ او د ده ملګری انډیوال دی چې دته به ورځئ او یو لنډ غوندې شاعرانه بانډار به ورسره جوړوئ. تبسم صاحب ډیر زیات خوشحاله یو چې له تاسې سره یو. مننه کوم، خوشحال اوسئ. ډیر زیات منندوی یم چې تاسې په داسې شرایطو کې چې دومره لرې سیمې نه ګلورین اریوب ته تشریف راوړی دی. د سولې پیغام راډیو اوریدونکو ته همدارنګه د چینل ټولو کتونکو ته مینه، سلامونه، درنښت وړاندې کوم. بل خصوص اپوري صاحب ته پوره درنښت او مینه وړاندې کوم. ډیره مننه. باید یادونه وکړم چې انور تبسم ډیره ښه شاعري کوي. قدرمنو اوریدونکو او ګرانو لیدونکو، د ده له نوم د ده له څیرې سره ډیر خلک اشنا دي. نو تبسم صاحب لومړیو کې داسې یو غزل، پخوانی غزل درنه اورو چې تبسم یې تبسم کړی وي، یعنې شهرت یې ورکړی وي. شعرونه خو ډیر دي، زه خو تر یوه اندازې کمو د خپل شعر په کمال یو تر ځایه خلکو پیژندلی یو، بل د فنکارانو له خولې هم خلکو ډېر اورېدلی یو. نو د ما یوه سندره وه بلکې غزل و چې برمجان ویلی و، او سلام پر دې سیاره په تحفه کې درلیږم، څو سوي اسویلي په لفافه کې درلیږم. نو فکر کوم چې دغه به ډېرو مسافرو ملګرو اورېدلی وي، خوښ کړی به وي. همدغه وجه وه چې مثال د ملګرو خولې ته د تبسم نوم پرېوتو. ډېر ښه ډېر ښه. نو یو غزل به درنه واورو تبسم صاحب. ستر وي. وایي دلته ډېر زړونه له کاڼو نه هم کلک دي. پاچا صاحب، دلته ډېر زړونه له کاڼو نه هم کلک دي، وجودونه یې پاسته نازک نازک دي، او منزل مخکې را نځي زه ورپسې یم، منزل مخکې را نځي زه ورپسې یم، دا اوبه چا تویې کړي پر سرک دي. او دا ځوانان چې له نړۍ نه په ټوپک ځي، دا ځوانان چې له نړۍ نه په ټوپک ځي، دا نړۍ ته هم راغلي په ټوپک دي. او نهانونو او القاب درانه نکړل، نهانونو او القاب درانه نکړل، له فطرت نه چې د بوسو په څېر سپک دي. بخښنه غواړم مخکې نه بیت ملګري وغوښتو، دا ځوانان چې له نړۍ نه په ټوپک ځي، دا نړۍ ته هم راغلي په ټوپک دي. او زمونږ زړونه ځای کې نه دي له مودونه، زمونږ زړونه ځای کې نه دي له مودونه، مسافر دي خپلو هیلو پسې ورک دي. او دا جونګړې چې د زړونو په لړزان دي، دا جونګړې چې د زړونو په لړزان دي، کوم حسین زلفې څنډلې په شړک شړک دي. ډېر زبردست، ډېر زبردست. مننه. اخیری دی وای تبسم د چاو د شونډو مو دروغ دی، تبسم د چاو د شونډو مو دروغ دی، جګرونه مو له تورو وینو ډک دي. ډېر زبردست، ډېر زبردست. نو تبسم صاحب ته تر هغې یو بل غزل هم پیدا کوه او دا پوښتنه هم را ځواب کړه چې دغه د شعر و شاعرۍ سره د مینې چینه کله په زړه کې راوخوټېده. نو دغه ملګري بس انقلاب دی، ناخوالي دی. او ما یو شعر لیکلی و چې چرته ځان ور تبسم، چرته د پښتو غزل، بس د غم ځپلي انقلاب په خوله کې ولوېدم. نو دا ناخوالي چې وي موږ تاسې دا نیم نفوس باور وکړه چې شاعران کېږي. او دی هم بل ما مخکې هم نورو برخو کې هم له اورېدونکو لیدونکو سره بار بار یادوري کړې چې اریوب سندریزه سیمه ده، داسې غزل بوله سیمه ده. ځوانان یې اهل ذوق دي، له شعر و شاعرۍ سره له هنر سره یې مینه بیخي زیاته ده. نو حتما به د دغې سیمې د چاپېریال د محیط هم تاثیر وي. د سیمې اثر خو رښتونې خبره ده. دغه شاعران ملګري په دې ټول پوه دي او ګواه دي. نو موږ د اریوب داسې یوه سیمه خدای را کړې دی چې دلته ته باور وکړه چې په هر 5 کسانو کې یو شاعر دی یا یو سندرغاړی دی. اوس د پکتیا اکثره شاعران یا سندرغاړو نومونو سره به تاسو اشنا وئ، هغه د همدې سیمې دي له شک پرته. نو یو بل غزل هم درنه اورو، داسې نه چې د لیدونکو او اورېدونکو راته سا تنګه شي، دوی به وایي چې تاسې خبرې ډېرې کوئ مګر غزل کم را باندې اورئ. پاچا صاحب همداسې نه ده؟ به زیاده سې په توکل کتابچه راړوم چې کوم راوړي هغه ډېر خوند کوي، ډېر خوند کوي. مهرباني.
او غزل دی وایي الفت سره جفا ده د ګل ذات سره زیاتی دی الفت سره جفا ده د ګل ذات سره زیاتی دی او ټوپک ته دی پیلی د لاونګو نه زونډی دی او شمله د غیرتونو دی پردو ته په سر کیښوه شمله د غیرتونو دی پردو ته په سر کیښوه توهین د روایاتو دی پښتو ته سپکاوی دی او نرګس دی کشمالای دی ګلابونه او رنګونه بخښنه غواړم نرګس دی کشمالي دی ګلابونه او رنګونه رخسار دی باغچه دی نه ګل ګل پسرلی دی ډېر زبردست مننه وایي په هغو او په دغو کې مو عمر سره تیر شو په هغو او په دغو کې مو عمر سره تیر شو اظهار کولی نشم جانان داسې یو سړی دی او هغې ورځې نه وروسته او چې تا نوم پرې نوشته دی هغې ورځې نه وروسته چې تا نوم پرې نوشته دی لاس موټی ګرځوم چې رانه ورک نشي غمی دی او زما لور ته یې ګوته کړه ما ځان کړو سمن بوکمن زما لور ته یې ګوته کړه ما ځان کړو سمن بوکمن همزول سره وایي هغه ګورئ لیونی دی دا به یو ځل بیا واورو ډېره مننه زما لور ته یې ګوته کړه ما ځان کړو سمن بوکمن همزول سره وایي هغه ګورئ لیونی دی او توپان خوشبو کې یې سا بنده بنده کېږي توپان خوشبو کې یې سا بنده کېږي د زلفو د شړک نه دی تبسم په زړه نری دی ډېرلی شړک نه دی تبسم په زړه نری دی عبید صاحب تم تبسم سره به بلد نو شعرونو غزلونو به دې اورېدلي د بارم جان څخه د خو اول زما په خیال چې د لومړی کیسټونه به چې بارم جان هغه کول بازار ته به وتل د شعرونه به نو د لکه دا مخکې غزلې چې وویلې چې علي پاپا کې درلېږم دا مې ډېر اورېدلی بارم جان څخه بل کوم داسې یو غزل دی چې استاد بارم جان ویلی وي بارم جان ته د زموږ ځانګړی احترام او سلام هم د ده له خپلې سیمې اریوب څخه ورسېږي چې تا بارم جان استاد ویلی وي او ډېرو خلکو اورېدلی وي د بارم جان نه مخکې تاسې که په کوزه کورمه کې د جاوید جانان نوم اورېدلی وي بلکل بلد یو ورسره جاوید جانان سره نو هغه لومړنی کیسټ یې ما د سندرو نه ثبت کړو چې هلته د ما عمر د ده عمر ډېر زیات کم و یعنې داسې فکر چا نه کولو چې دا سندرې به دغه کس لیکلي وي او دغه کس به ویلي وي لکه مثال په طور یوه سندره وه چې و جانانه زه د بې ځایه تومتي کړم سکندر صاحب ته خو مشر یې تا ته به یاده شوې وي دا سندره چې تا وي نو بیا موږ ځان بیا احترام ومنه ځکه چې دا دومره قوي او دومره ډېره مشهوره ده د هر چا خوله کې غورځېدلې ده او بل د محلي سندرغاړی یوازې بارم جان نه و عاشق ساهو داسې خان مینوال امین الفت دا داسې نه ده چې ده به سندرې ورکړې وي ده نه کیدای شي یېرې وي یا اورېدلې نه وي خو هغو په خپل سر په ځینو محفلونو کې چې یاد دي تیار جوړ کړي طرزونه یې وو نو چې بس داسې پروګرام به شو ناڅاپي هغه بیا د انور تبسم نوم بیخي زیات پکې راوته رښتیا دی له شک پرته نو پاچا صاحب خوښه دې نه ده چې تبسم صاحب څخه یو بل غزل هم واورو داسې ده چې تبسم صاحب خبرې د خبره خوږې دي او غزلې د غزل خوږ دی نو موږ نه هم پکې ورکه ده چې ورنه واورو یو بل غزل به هم ترې واورو بیا هم یو څو خبرې ورسره لرو مهرباني نو دلته یو بل د لنډ بهر غزل به وایي تر څو چې په دغه اوږدو غزلو دغه کلي کې جوړ کړل پیغورونه و جانانه زه د بې ځایه د خبر کړله لمونه و جانانه زه د بې ځایه تومتي کړم نو تبسم صاحب د مرکې دې هم کړي دي نورو ځوانانو سره ټلویزیونونو سره راډیوګانو سره ځې نه ځې نو یو کامیابي د ما دا وي چې زه د تلویزیونونو د مرکو د راډیوګانو همداسې د چینلونو د مرکو نه ډېر لرې پاتې شوی یم د خپلې غزلې او شعرونه دې راټول کړي دي چاپ ته دې آماده کړي دي چاپ کړي دي نه دي کړي دا څنګه عابد صاحب یوه شعري ټولګه لرم چې هغه ځانګړې د شعرونو ټولګه مې دی فکر کوم هغه د کتاب نوم داسې و چې ما ته سپوږمۍ لرې نه هم ګرانه ده دې نه علاوه ملګرو سره مو په مشترک ډول هم دوه درې ټولګې شته یوه داسې ټولګه وه چې هغه د اریوب د شاعرانو ټولګه وه په هغې کې د مونږ برخه وه یو د پکتیا د شاعرانو ټولګه وه په هغې کې د ما شعرونه راغلي وو یو احسان الله درمل صاحب چې د ما نږدې ملګری دی او کلیوال مې دی ډاکټر صاحب هغه د 5 کسو شاعرانو شعرونه راټول کړي وو په هغې کې هم د ما شعرونه ډېر راغلي وو او خپله یوه ځانګړې شعري ټولګه لرم ډېر ښه نو یو غزل درنه اورو
لنډ بهر کې دی راته ویلې چې لنډ بهر کې دی او بې مقصده بې منزله یم روان یم بې مقصده بې منزله یم روان یم د اوبو په سر خزله یم روان یم د دنیا له ډک بازار دارالپناه ته د دنیا له ډک بازار دارالپناه ته خالی جیب تشه منګوله یم روان یم په ظاهر خو یو بیروح یم لکه ته هم په ظاهر خو یو بیروح یم لکه ته هم په معنا کې یو پسله یم روان یم او پر پاسته وجود زغمم د کاڼو جبر پر پاسته وجود زغمم د کاڼو جبر جوړوبه یم له ځنګله یم روان یم او دا مې ځان راته دوه کېږي که څه دي دا مې ځان راته دوه کېږي که څه دي دا سایه ده که زه خپله یم روان یم او د نړۍ کاروان په یو جهت روان دی د نړۍ کاروان په یو جهت روان دی او زه د ړوند پر څیر په بله یم روان یم او یو احسان د تبسم را باندې وکړه یو احسان د تبسم را باندې او وکړه یو احسان د تبسم را باندې وکړه سخاوت ته دې معطله یم روان یم ډېر زبردست ډېر زبردست تبسم صاحب دکان د خپل دی زه باوري یم که نه دکان مې خپل دی د شعر و شاعرۍ غوندې د دکان کاروبار هم ښکلی چلیږي ښه دی انشاءالله چې دا د ملګرو دکان دی د هر کلي نه دلته ملګري ځان را رسوي او ښه پوهېږو چې دا شی هلته هم پیدا کېږي دلته یې اخلي زه چې ګورم جمپرونه دي واسکټ دي کورتۍ دي د بنجرا ځینې توکي دي که نه خاپیرۍ نه ده خاپیرۍ هم سجاده کله کله دا خاپیرۍ دغه کوتونو موتونو کې ورکېږي که نه ګرځې به پسې پاچا صاحب تا ته به هم مهرباني فزیکي کار کې بیا خیال سړی نه ورکېږي کله چې کله د کار د قلم شي یا مثلا نور داسې ماموریت شي هغه کې بیا ورکېږي لکه موږ ډېرو ملګرو شاعري پرېښې ده خو دغسې یو کار کې یا مثلا د سیټک کې یا د پلک یا د چارۍ بلچې کاروبار کې لکه داسې چې وي بیا سړی هغه خاپیرۍ نه ورکېږي خو ته بیا ځکه یو جنجال دغه هم دی چې تاسو سره کار بیا ډېرو د مشتریانو سره دی هغوی نه وزګارېږي صحیح خبره ده څنګه چې د ما دکان ګډ وډ دی بې ترتیبه دی یعنی نه د بوټ دکان دی نه د جمپر بلکې هم د بوټانو دی هم د پرچون دی بیخي غني هم د دکان چپلو دی همداسې د ما شعري هم دی کله ټاپي کله سندرې شي کله غزل ته ورشو خو ټول ګډ وډ بې ترتیبه روان یم تبسم صاحب د ټپو علاقمندان بیخي زیات دي او زه بیا ډېر خاص مینوال یم هغه درې ټپې چې ستا بیخي ډېرې زیاتې خوښېږي او ډېرې ځان سره وایې نه دې هېرېږي یو خاص انځور پکې ګورې هغه کومې دي ټاپې خو ما خپله په زرګونو ټپې لیکلي یعنې په لسګونو سلګونو نه په زرګونو هغې جملې نه چې د ما لاس ته راغلي دي یو 1500 یا 2000 ټپې دا اوس هم ما سره شته دي نو کله وار کې خو مې زړه غواړي چې دونه داسې یو څه شی چاپ کړم جوړ یې کړم راغونډ یې کړم یا داسې مشهورې ټپې راته ووایه چې تا لیکلي وي او ډېرې عامې شوي وي ډېرې خو لکه داسې ذهن ته راځي خو در یاد که هغوی په سټارټ کې چې کوم په ټپې شروع کړي بیا در یادېږي او یوه خو څه داسې وه چې ځنګل ځنګل د تور اوربل دی ځنګل ځنګل د تور اوربل دی په خدای توکل دی نن ورځم که پکې مرمه ودرېده پاچا صاحب مهم کس مو را پیدا کړی او یوه بله وه چې جانان ستا خپلول ګران دي د کرکټ بال په نیولې ستړی کړمه د اوسني یاران چې ګورم لکه پیسه داسې د یو نه بل ته ځینه دا خو ما درې واړه اورېدلي دي بار بار مې اورېدلي خو دا ټپې داسې دي چې ولسي شاعرانو یا نورو لیکلي دي بیا هغه کتابونو ته تللي دي او دا ولسي مال دی دا هم دعوه نشي کولی سره دی چې لیکلي دي لیکوالی نه دی معلوم خو ډېرې کتابونو ته تللي دي سینه په سینه پاتې 1980 کې سلیمان لایق 80,000 ټپې راټولې کړې وې دوی ویلي چې اوس داسې نشم ویلی چې دا ما لیکلي دي خو خامخا یې کیدای شي لیکلي مې وي خبره یې داسې دی زه د خپلې ټپې چې کله ورکې د ډېر داسې خلکو نه واورم چې د ما فکر هم نه کېږي چې دا سړی به د ما ټپه د اورېدلې وي اوس یې زمزمه کوي یعنې ما په زرګونه ټپې لیکلي دي دغه او دې ته ورته نورې
چې ما سره مثال بیلګې پرتې دي صحیح خبره ده د ولس پانګه ده د ولس مال دی مونږ دعوا نشو ځکه کولی ولسي مال ورته وایي چې یوه خولې نه بله خولې ته تللي وي نو بیا دا ورکه وي چې انور ته به سمبول او ما نه پردی شوي دي زه هېڅ دعوا نشم نو کولی داسې به وکړو غواړو چې له تا سره تبسم صاحب بیخي ډېر کینو بیخي ډېر بانډار در سره وکړو بیخي ډېر غزلونه درنه واورو په وروستیو کې یو بل غزل هم درنه اورو بیا به زموږ دغه وړه غوندې برخه راټوله کړو ډېره مننه کوم د تاسې راتګ نه ډېر زیات خوشحال شم او هیله من یم چې د اریوب نه مو پوره مینه وړي دي بیخي ډېر خوند یې راکړ دا د اریوب مینه چې بیا له موږ سره ختمېږي دی کې به ډېر وخت تېر شوی وي نو یو غزل به درنه واورو غزل مې مخکې مو وي چې یو څو کرښې مې نه وي اوس لیکلي دي بیا نو ته پسې تللی شې تر هغې به پاچا صاحب چې تبسم صاحب راځي یو 2 بیتونه به ته م ووایي 2 بیتونه به عابد صاحب هم ووایي مهرباني چاته زړونه تش کړو غم د چا په اوږه بار کړو څومره خامه ژوند دی په ژړا به یې تکرار کړو او عشق بیکاري وه مګر موږ یې د کار کړو غم د زړه په مخ ته وهلو سم هوښیار کړو او پاکه ربه زړه به دې شي تور لبن یادمه دومره ارمانونه به دې سترګو ته کتار نه در څخه غواړه لویې مرتبې پرېږده دا واړه ځانونه یو د بله ځار ډېر زبردست نو دغه غزل دې نوی لیکلی تبسم صاحب نو دا غزل مې نوی لیکلی دی یا خو ما صفا کړی هم نه دی خو بس دا به د تاسې دپاره داسې وي څومره وخت به کېږي لکه یوه ډالۍ دا هم د اوس تازه دی هماغسې باور وکړه ګرم دی غزل دی چې ځمکه زمونږ خپله شي آسمان زمونږ خپل شي چې ځمکه زمونږ خپله شي آسمان زمونږ خپل شي بېشکه استقلال د دې وطن به مکمل شي او راخور چې پرې بیرغ د بوډۍ ټال غونته یو ځل شي راخور چې پرې بیرغ د بوډۍ ټال غونته یو ځل شي ښکلا به د دې خړو برجلونو یو په سل شي او یو ګل غونتې سړي ته انتظار د مخامیه یو ګل غونتې سړي ته انتظار د مخامیه کارا نغلو ډیوې به مې د سترګو پسې ګل شي او بلا چې پرې د فکر مسلطه وي همداسې بلا چې پرې د فکر مسلطه وي همداسې ښکاره ده چې په دې ښار کې به هر یو سړی غل شي او دا اور چې مې په سر باندې بلیږي لکه شمع دا اور چې مې په سر باندې بلیږي لکه شمع وجود به مې دانه دانه په خپله لمن تل شي او ناشونې نه د غیږ ته رسېدل د ګلورینو ناشونې نه دی غیږ ته رسېدل د ګلورینو که څوک په ژړا یو ځل د شبنم غوندې بدل شي او دا ستونزه خو د دې سړي حضور دی په محفل کې دا ستونزه خو د دې سړي حضور دی په محفل کې نو دا سړی به څه زما د هرې ستونزې حل شي ډېر زبردست نو ما مخکې ویلی چې تبسم صاحب یو مو له اریوب نه زړه نه کېده اوس مو له تا څخه داسې زړه نه کېږي خو د خپرونې وخت کم دی دوستانو ته به ور یاده کړو چې موږ نورې بېلابېلې په زړه پورې برخې هم ستاسې لپاره لرو نو تبسم صاحب نن را سره و له تا ډېره زیاته مننه چې له بوختیاوو سره مو دلته را ایثار کړ په خپل دوکان کې دلته خو مشتریان هم راځي داسې نه چې راته غوسه شوی نه یې نه قربان مننه کوم موږ ته مو ډېر څه راکړل ډېر زیات مو خوشحال کړو ټول اریوب درته خوشحال دی خو کاش کې چې لږ مخکې خبر شوی وای ما نور ملګري درته راغونډ کړي وای د تاسې هرکلی په سم مناسب وخت کې شوی وای ډېر زیات خوشحال شوم ډېره مننه اوس که ته یو کار وکړې دلته موږ پسې د اریوب ځوانان نښتې دی وایي بله شپه به هم کوی که له دې نه مو خلاص کړي دا به ډېره غټه خبره نو دا خو ما یوازې تاسې نه یوه مننه وکړه دومره مینه چې هیڅ اندازه نه لري بیخي یوه خبره هم نه دی وایي موږ سره به بله شپه هم کوی بیا به هم پاتې کېږی خو موږ اوس قناعت نشو ورکولی تاسې نه ما یوازې د راتګ مننه کړې دی اجازه خو ما هم نه دی درکړې لکه چې اوس ښه پکې ایسارېږو دا غم ولا محمد الله جوړ که محمد الله غفورزي دا غم جوړ که د محمد الله غفورزي نه به یو دا مننه وکړو چې موږ ته وویلې چې انور تبسم ته به ورشئ زیاته مننه تبسم صاحب خبرې دې بیا له غزلونو خوږې شوې او غزلونو خاصې هم له خبرو خواږه وو نو موږ ته اجازه راکړه له تا ډېره زیاته مننه چې دغه څو شېبې مو بیخي در سره سندریزې تېرې شوې د تاسې د دې زحمت نه ډېره زیاته یوه نړۍ مننه کوو دومره مننه لکه موږ د اریوب د ځنګلونو د جلغوزیو ونې خدای مو خوشحاله را آباد اوسئ ټولو ملګرو مینوالو نه مننه کوو
دوستانو زموږ دغه برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ نورې برخې هم در سره تعقیبولی شئ او د دې ترڅنګ خپل نظرونه هم را سره شریکولی شئ. د اوس لپاره تاسو ته ښې شېبې غواړو. الله مو مل شه.